السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. وایم هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یې او ژوند به مو هم په خیر روان وي. موږ هم الحمدلله ټول روغ جوړ یو. دوستانو، د اوړي رخصتیانې مو څنګه روانې دي او په دې رخصتیانو کې مو څه وکړل او چیرته لاړئ؟ نو کمنټ کې حتما راته ولیکئ. موږ خو د اوړي د رخصتیانو په سر کې ماشومان سره یو ځل د یونان یوې مشهورې جزیرې ته چې سنتوریني ورته وایي هلته لاړو. د هغې ولاګونه مې هم تاسو سره شریک کړي دي، کولی شئ زما چینل کې وګورئ. او د تېرې اونۍ په پای کې مو یو وړوکی سفر دوباره پلان کړ چې زموږ همسایه ملک هنګري پایتخت بوداپست ته لاړو. دا ځل ماشومان موږ سره لا نه ړل او خپل نیا نیکه سره پاتې شول، نو زه او د ژوند ملګری مې یوازې لاړو. دا سفر مو اول نه پلان کړی نه او بس یو دم مو پلان کړ او حرکت مو وکړ. حتی هوټل مو هم په لاره کې بوک کړ. ویانا نه بوداپست پورې تقریبا 3 ساعته د موټر لاره ده او تقریبا 2 بجې موږ د کوره ووتلو او لاړو او 15 بجې هلته ورسېدو. دا ځای مو ایر بی ان بي کې پیدا کړ او بوک مو کړ چې دا ډېر پاک سوتره اپارتمان او هر څه ښه منظم و. ایر بی ان بي کې داسې کورونه او اپارتمانونه تاسې کولی شئ په مناسبه قیمت پیدا کړئ، او زما په نظر هوټل اتاقونو نه داسې اپارتمانونه او کورونه ښه وي، ځکه چې دا مکمل ځای ستاسو په جمع کېږي او کافي آزاده ساحه هم لري او قیمتونه یې هم ډېر مناسبه وي. نو هلته چې ورسېدلو اول مو لږ استراحت وکړ او بیا ووتلو چې لږ چکر وهو او موټر مو هماغلته پارک کړ او د پښو مزل مو وکړ تر څو دا ځایونه ښه صحیح ایکسپلور کړو. او موټر سره بیا انسان په عذابېږي، اکثره ځایونو کې د پارکینګ مسله وي. دا اپارتمان هم موږ بیخي مرکز کې نیولی و، نو هر چېرته مو کولی شو په اسانه پیاده لاړ شو، نو دا یو ښه والی هم درلوده. او مخکې له دې چې د سفر ته ادامه ورکړو لاړو چې یو څه نه څه وخورو تر څو د ګرځېدو انرژي پیدا کړو. بیا نو همدې ځای ته نږدې یو رسټورانټ ته لاړو چې ډوډۍ وخورو. نو د اوبو څنګ کې یو رسټورانټ ته لاړو چې ښایسته او خوندور ماحول یې درلوده. په ډوډۍ کې دوی سره ویژیټیرین او یا هم ویګن آپشن کې فقط دغه برګر او سوپ و چې دواړه ډېر خوندور هم و. دا سوپ یې کوم سبزي نه جوړ کړی و، خو زه پوه نه شوم چې دا کوم سبزیجاتو نه یې جوړ کړی و، ولې خوند یې بېحده خوندور او یونیک و. نو د ویو ته یې هم وګورئ، د نه څومره ښایسته ښکارېده. ډوډۍ نه بعد بیا د دې ځای مشهوره غر ته وختلو چې د ځای نه مکمل بوداپست ښار ښکارېده. بوداپست هم یو ډېر تاریخي او قدیمي ښار دی چې تر اوسه هم هماغسې پخواني بلډینګونه او ځایونه لري او د خلکو بیروبار هم پکې ښه ډېر دی او ډېرو ملکونو نه دلته خلک چکر ته هم راځي. بیا نو موږ هم آهسته آهسته پاس ختلو تر څو پاس نه د دې ځای ننداره وکړو. تاسو وګورئ چې پاس نه څومره ښایسته ښکاري. په منځ کې د دانیوب سیند هم دی او د سیند دواړو خواته یې سیاحتي ځایونه جوړ کړي دي او دا ځای شپې کې لا ډېر ښایسته ښکاري. دا غونډۍ یا غر د لیدو دپاره بېلابېل ځایونه لري، خو په دغه ورځ چې موږ ورغلي وو ځینې برخې کار لاندې وو او د ورتلو اجازه نه وه، نو ځکه موږ هم د یو شېبې ګرځېدو نه وروسته بېرته د سیند غاړې ته راښکته شوو. د سیند په غاړه کې مختلفې لویې او وړې کښتۍ ولاړې وې چې ځینې د همدې سیند او شاوخوا تاریخي ځایونو لیدلو دپاره وو او ځینې بیا له دې ځایه نورو هېوادونو او ښارونو ته لکه سویس ته ځي. دا چې موږ په دې شپه په کښتۍ کې د ګرځېدلو پلان نه درلودو، یو شېبه همداسې د کښتیو په خوا کې د سیند په غاړه کې کېناستو او نږدې چې کومه موسیقي روانه وه د هغې د اورېدو نه مو هم خوند واخیسته. بیا نو دوباره لاړو خپل ځای ته او استراحت مو وکړ. په سبا مو بیا د میوزیم نه لیدنه وکړه چې هلته مې بیا ویډیو جوړه نه کړله، ځکه چې عموما په میوزیمونو کې د ویډیو اجازه نه وي او مخکې له دې چې دوی څه ووایي نو ما خپله غوره وګڼله چې ویډیو جوړه نه کړمه. د میوزیم باندې یو شاپ هم و چې تاریخي شیان پکې خرڅېدل او تاسې یې نمونې په دې ویډیو کې لیدلی شئ. میوزیم نه چې ووتلو نو په دې ورځ هوا ډېره ګرمه وه، فکر کوم چې 37-38 درجې وې. نو د ژوند ملګري مې وویل چې راځه چې بېرته لاړ شو خپل ځای ته او مازدیګر دوباره راوځو. ولې ما چې انټرنیټ کې ولیدل نو همدې میوزیم سره نږدې یو ډېر تاریخي مارکیټ و، نو ما ویل راځه چې هلته لاړ شو. دلته عموما ټول د هنګري هېواد لاسي صنایع او کلتوري شیان خرڅېدل. په دې اخرو کې ما د سوینیر غونډولو شوق پیدا کړی دی، یعنې د هر ملک نه یا هر چېرته چکر ته ځم یو نښاني ځان سره راوړمه. نو په همدې موخه هر ځای ته چې ځو یو دانه حتما اخلمه. نو دې ځای نه مې هم یو دانه راواخیستله چې دا نښاني په توګه راسره وي او دا ټول بیا یخچال باندې لګومه.
دا چې هوا ډېره ګرمه وه نو د میوو جوس مې هم راواخیسته تر څو ګرمي یو څه کمه شي. ورپسې نو دې ځای ته نږدې یو شاپینګ مال ته هم لاړو تر څو ماشومانو ته یو څه ناڅه ځان سره واخلو او یوسو. ماشومان په همدې شیانو خوشحالېږي او سرګې په لاره هم وي. نو خو همدې یو ځای کې مو ټولو ته یو څه ناڅه پیدا کړل او دا چې د مکتبونو شروع کېدلو ته هم وخت کم پاتې دی نو کوشش مې وکړ هغه شیان ورته واخلم چې مکتبونو کې پکارېږي. جامې، قیتکونه او داسې نور شیان مې هم ورته واخیستل. بیا نو دوباره لاړو چې دا ټول شیان موټر کې کېږدو ځکه چې دې شیانو سره ګرځېدل سخت وي. دا چې هوا ګرمه وه نو موږ هم بیا لاړو چې لږ استراحت وکړو، صبر وکړو چې هوا لږه برابره شي. نو ماښام چې ووتلو اول لاړو ډوډۍ مو خوړله. ډوډۍ کې مې ځان ته دا ځل هندي رسټورانټ کې سموسه چاټ راوغوښته او ژوند ملګري مې لکه تل د نخودو قورمه چې همدا یې ډېر خوښېږي. دې رسټورانټ هم ډېر آرام او خوندور ماحول درلوده او ډېر ښایسته یې هم جوړ کړی و. بیا نو همداسې پیاده لاړو کښتیو خواته. د دې کښتۍ سفر موږ یو ورځ مخکې تیار بوک کړی و تر څو په عذاب نشو او ځای وخت موږ ته تیار معلوم وي. دا هم هغه کښتۍ وه چې موږ بوک کړې وه. دې کښتۍ کې تقریبا 600 نفره ځایېدل او 3 منزله و. 2 منزله کې خلک کولی شو چې کینې، ولې آخري منزل کې د تګ اجازه نه و. او په همدې پرایس کې او دې کښتۍ کې یو ویلکم ډرینک هم ورکوه. نو هغه د هر چا زړه و چې څه یې غوښتل. بعضې خلکو ته الکولي څښاک ورکول او بعضې نورو ته جوس. نو د هر چا چې هر څه خوښېدل کولی شو هماغه وڅښي. او د کښتۍ دا سفر تقریبا 1.5 ساعت و. ورسره لایف موسیقي هم پکې و. دوستانو دا چې د اوبو غاړه وي، د کښتۍ سفر ورسره لایف موسیقي یعنی بې حده خوندور او رومانتیک ماحول شي. دا هم د دې ځای پارلمنت هاوس و چې څومره ښایسته او ګروپونو سره جوړ کړی دی او دلته د اوبو خواته یې همداسې ښایسته ځایونه او ښایسته ګروپونه سره ډیکور کړي وو چې د شپې لا ډېر ښایسته ښکارېده. تاسې هم کولی شئ دلته یې دیدن وکړئ. او دا یې هم ډېر مشهوره پل دی چې چین برج په نوم یادیږي. لږه ویډیو مې وکړه او نور مې موبایل یو څنګ ته کېښوده او دې نظارې نه مې خوند واخیسته. دا هم د دوی آخري او خدای پاماني والا موسیقي و. بیا نو وخت پوره شو او بېرته هماغلته راغلو کوم ځای نه چې لاړو وو. دا چې د دې کښتۍ سفر مونږ د شپې 10 بجې بوک کړی و نو تقریبا د شپې 12 بجې پورې په کښتۍ کې وو. د کښتۍ سفر چې خلاص شو بیا یو څو شېبې نور هم د اوبو څنګ کې ناست وو. بیا نو هماسې پیاده بېرته لاړو خپل هوټل خواته. او د بوداپست زما دا هم ډېر خوښ شو چې کښتۍ د شپې تر ناوخته ګرځي او اتریش کې تقریبا 7 بجې نه بعد بیا نور هېڅ کښتۍ نه ځي. په سبا یې چې له خوبه راپاڅېدو ځانونه مو تیار کړو، دوباره مو د کور په لور حرکت وکړ. نیمه لاره موټر ژوند ملګري مې وچلوله او نیمه لاره ما، او بیا نو دوباره خیر سره خپل کور ته راغلو. نو بیا دا وړوکی یو مینی سفر پای ته ورسېدو. مخکې له دې چې مکتبونه شروع شي او کارونه شروع شي ذهنونه مو بېرته ریفرش کړه. اوس به نو د خیره آرام او تازه ذهنونو سره خپل عام روټین ته بېرته راګرځو. او دوستانو هیله ده چې ستاسو به هم دا ولاګ خوښ شوی وي. په ځان ډېر خیال ساتئ. الله پامان.